علي باندې چې څه وشي، علي ته چې څه نقصان ور ورسي، علي ته د مرګ منصوبې جوړوي په دام نه لګیا دي. سلامونه دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پی ټی ایم د مرکزي کمیټې غړی علي وزیر پخوانی ایمنی علي وزیر چې دا ټیم د سکر په جیل کې بندي دی، د هغه د وراره له خولې هغه وایي په دا ویډیو کې چې علي وزیر په جیل کې بوک هړتال کړی دی. علي وزیر سره د سکر سپرډنټ یو بده رویه کوي، هغه د ویستلو یعنې هغه د وژلو کوشش کوي. تاسو دغه ویډیو ګورئ، بیا بعد کې به خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې علي د ډېر وخت نه په جیل کې دی او بیا د موجوده حالت دی د سکر په جیل کې دی. د سکر جیل ته که تاسو ته پته وي څومره د مخه د مصر شراوزل مروت مشردا د مصر راغی ام ان اس خو دته ملاقات نه کوي، د علي سره ملاقات نه وکړ په جیل کې. او د هغه باوجود چې مش د علي سره کې ملاقات کړي، مش علي ته ورتري مثال مش تا کله په 2 هفته کې یو ملاقات وکړو، کله په 3 هفته کې وکړو، کله نه کړو مثال. خو چې کیمه د سفردن ریاویات د علي سره ډېر مثال بل قسم دو د چا په خپل باندې د نور زوراور خلک په خپل باندې از زوراور خلک څوک دي اجرنلون دی تاسو په ځان ټوله دنیا په ځان. خو د هغه باوجود زنن علي ته ورغله او نن مو د سره ملاقات نه وکړ، پارین زو راغله مو د سره ملاقات نه وکړ، د نن په جیل کې بوک هړتال کړی دی. بوک هړتال یې کړی دی. علي بیمار دی، د شوګر مریض دی، د بلډ پریشر مریض دی، د ګردې مریض دی. په علي باندې چې څه وشي، علي ته چې څه نقصان ور ورسي، علي ته د مرګ منصوبې جوړوي په دام نه لګیا دي. او علي ته چې څه نقصان ور ورسي د دغه د موجوده کیم د پیپل کومه چې د پسین کې او دا وزیما وروي او ورسره د جیل سپرډنټ وزیما وروي او دا موجوده ریاست د زیما وروي دغه جرنلون کرنلون د مرګ زمورونی چې علي سره څه وشي. او په دنه بعد د په ټول سیاسي پالټۍ باندې ژغ ک او بلکې په ټول پښتون باندې ژغ ک چې د مستر ژغ یو کوي، د میجا اوز یو کوي، د مستر اوز وکي، دا ظلم جبر راوندای چې دغه مخنیوي وکي. ډیره مهرباني، ډیره مننه. نو دوستانو، تاسو دغه ویډیو وکتله د علي وزیر د وراره له خولې چې هغه وایي د سکر سپرډنټ له علي وزیر سره یو ډېره بده رویه کوي، هغه د وژلو کوشش کوي. په کار ټولو پښتنو ته او ټولو مسلمانانو ته چې علي وزیر لپاره اواز پورته کړي. زه خپله د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرم، خو هغه خلک سپورټ کوم څوک چې د حق خبره کوي. علي وزیر یو نر سړی دی. علي وزیر چې په اسلام آباد کې ونیول سو، بیا مختلفو جیلو ته، بلوچستان ته، کراچي ته، دا ټیم د سکر په جیل کې بندي دي. باید هغه لپاره اواز پورته کوي، هغه لپاره په سوشل میډیا باندې هغه د رهایي لپاره اواز پورته کوي. نو علي وزیر ستا هغه یو ډېر نر سړی دی. هغه یو کال مخه هم 2.5 کاله جیل تیر کړي. د هغه کورنۍ 13 کسان شهیدان شوي دي. نو انشاءالله د نورو تازه معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له بلې ویډیو الله حافظ.